دفاع دل فتنو شیطان کو مخکس پر امر بالمعروف نهی المنکر امر بالمعروف نهی المنکر امر د خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. امر بالمعروف نهی المنکر. د غزنی ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو رئیس مولوی محمد علي مناصر د یاد ولایت د جاغوري، مالستان، اجرستان او ناور ولسوالیو له مسؤلینو سره د همغږي په پار په جوړو شوو اصلاحي ناستو کې هغوی ته وویل چې خپلې کړنې د اسلامي نظام د ټاکل شوې پالیسۍ پر اساس ترسره کړي او پر هغوی ټینګار وکړ چې په اړوندو ولسوالیو کې له محتسبینو سره د معروفاتو په اقامې او د منکراتو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د لوګر ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوی حجت الله صاحبزاده د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د یاد ولایت د احصایې ریاست اړوند الکترونیکي تذکرو امریت او پاسپورت ریاست څخه د وزارت د سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه چې په وینا په یادو ریاستونو کې د محتسبینو له کړنو سره سم د اختلاط او نورو منکراتو مخه تر ډیره نیول شوي او په دې پار به کړنې په یاد ولایت کې لا هم جریان ولري. د غرض د غزنی ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې د حجاب یوالي او په ټولنه کې د منکراتو د مخنیوي په موخه بیلابیل اصلاحي ناستې ترسره کړي. بلخوا د پکتیکا ولایت د امر بالمعروف محتسبینو په دې ولایت کې د بهرنۍ مرستندویه مؤسسې WFP له مسؤلینو سره په ناسته کې له هغوی وغوښتل چې ولسوالیو ته د سفر پر مهال پر خپلو ښځینه کارمندانو حجاب رعایت کړي او په کاري سیمه کې د هغوی د کار ساحه ځانګړې کړي او خپل کړنې د اسلامي نظام له پالیسۍ سره سمې ترسره کړي. په ورته وخت کې د امر بالمعروف وزارت اړوند د ازاله منکراتو ریاست اړوند په نظامی برخه کې د منکراتو د مخنیوي او شکایتونو اوریدلو علمي بورډ غړو د بهرنیو چارو وزارت اړوند د وزارتونو د ساتنې شپږم نظامی ټولۍ له مسؤلینو سره په اصلاحي ناسته کې له هغوی وغوښتل چې د مشرانو اطاعت وکړي او د امر بالمعروف وزارت له لوري شوې سپارښتنې په پوره توګه پلي کړي.